د هرات په اسلام کلا ګمرک کې لا سختې اورلګېدنې یوه میاشت تېرېږي. په دغه اورلګېدنه کې له زرو ډېر د ګازو او تیلو ټانکرونه او د خوراکي او نورو توکو ټیلرونه وسوځېدل. په یاده پیښه کې سوداګرو او موټر چلوونکو ته سلګونه میلیون ډالره زیانونه واوښتل. حکومت د دې پیښې د پلټنې په موخه سیمې ته یو پلاوی ولېږه. دغه پلاوي د خپلو څېړنو په پایله کې د یاد ګمرک د تیلو د نمونې اخیستلو د برخې ځینې کارکوونکي په دنده کې د ناغړې له کبله څارنوالۍ ته معرفي کړي. محمد نعیم چې د اسلام کلا په ګمرک کې د تیلو د نمونې اخیستلو په برخه کې د TCRC کمپنۍ کارکوونکی و، له یوې میاشتې راهیسې په یاده پیښه کې د غفلت له کبله په بند کې شپې او ورځې تېروي. خو د محمد نعیم د کورنۍ غړي وایي چې حکومت د پیښې د اصلي عاملینو او مسؤلو کسانو پر ځای بې ګناه کسان نیولي دي. اسلام قلعه بندر کې د اورلګېدنې له امله چې په هغې کې یو زیات شمېر تجارانو ته سخت مالي زیانونه واوښتل او وروسته د هغې هغلته هیئت لاړل تر څو بررسي وکړي، ولې په بررسۍ کې هغه مسؤل کسان هیڅ تر نظارت لاندې نه دي نیول شوي، نه هم د هغوی په اړه کوم راپور ورکړل شوی دی، بلکې د هغې په ځای غیر مسؤل کسان په نښه شوي دي چې یو هم له هغې څخه زما پلار دی. دوی دغه راز زیاتوي چې د پلټنې پلاوي په موندنو کې په ډاګه شوې چې اورلګېدنه د ګازو د نمونې اخیستلو پر مهال رامنځته شوې. خو حکومت د محمد نعیم په ګډون د تیلو د نمونې اخیستلو د برخې کارکوونکي نیولي او په ناقانونه توګه یې له یوې میاشتې راهیسې په بند کې ساتلي دي. مسؤل کسان پکې نه دي معرفي شوي او د هغوی په گزارش کې راغلي دي چې د ګازو د سمپل اخیستونکو د کار پر مهال او رامنځته شوی، په داسې حال کې چې زما پلار د تیلو سمپل اخیستونکی دی او موږ په دې بخش کې مستند اسناد لرو. د محمد نعیم د کورنۍ غړي له حکومت څخه د عدالت غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې حکومت د بې ګناه کسانو پر ځای د پیښې اصلي عاملین محاکمه کړي. د یادونې ده چې یوه میاشت مخکې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې سخته اورلګېدنه رامنځته شوه چې سوداګرو ته پکې سلګونه میلیونه ډالره زیانونه واوښتل او د دغه اور د کابو کولو لپاره ان له ایران څخه د مرستې غوښتنه شوې وه.